صوبې سرخار پېښور کې هم د وړوکي اختر لوی خوشحالیانې لمانځل کېږي. پېښور په لویو او وړو جوماتونو او عیدګاهو کې د اختر لمونځ ادا کړی شوی دی. لمونځ وروسته یو بل کار د تګ راتګ او د مبارکۍ سلسله هم جاري ده. نور تفصیل د نصر الله حسرت په دې رپورټ کې. سرخار پېښور په شمول ټول ملک کې د وړوکي اختر لوی خوشحالۍ منځل کېږي. د وړوکي اختر لوی اجتماع د 400 روډ په عیدګاه کې ادا کړی شوی. د اختر په منځ کې د پېښور سیاسي او سماجي غړو په شمول ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. اختر منځ وروسته د ملک او قوم د خوشحالۍ او سوکالۍ لپاره خصوصي دعاګانې وغوښتل شوې. د اختر د منځ اداګۍ وروسته د مبارکو سلسله جاري ده. او اختر داسې یو ایونټ دی د خوشحالۍ موقع ده چې الله زموږ دپاره خوښه کړې ده. نو ځکه مسلمانان سلیبریټ کوي او نن تاسو دا خلک وکتل، دنیا وکته. یو خبره ما په خپل دعا کې دا وکړه او هغه اوس تاسو د چینل په توسط هم کوم چې پښتنو ته د الله اتحاد نصیب کړي. دا دشمنۍ دا مسلې چې کمې دي په دې روژه کې موږ دا مړي ژوندي دا وکتل، په دې لږ خپه او دې دپاره هم دعا وکړه چې الله دې وطن ته امن نصیب کړي. د دې سکیورټي ادارې دي، فوج دی، پولیس دی، د ټولو دی الله رب العالمین حفاظت وکړي او الله دې وکړي چې الله پاکستان ته سیاسي استحکام هم نصیب کړي او الله دې ورته اقتصادي استحکام هم نصیب کړي. قوم ته دا وایم چې دا اختر د خوشحالۍ مواقع دي. د غریب پکې خیال وکړئ، د رشتہ دار پکې خیال وکړئ، یو بل کره لاړ شئ راشئ، مینه محبت یو بل سره وکړئ، الله په دې ډېر راضي کیږي. نن ورځ چې دا خو زمونږ چې کوم یو میاشت موږ روژې نیولي د الله تعالی طرف نه، دا د انسانانو دپاره یو قسمه د خوشحالۍ موقع ده. نو زما خاص طور باندې نن سبا چې کوم حالات د اقتصادي حالات زمونږ د پښتون وطن یا د پېښور یا د نور علاقو نو هغې کې دا خیال ساتل پکار دی چې کوم زمونږ سره خوا داسې خلک دي. زما په خیال نن سبا داسې دور دی چې سپین کپړو والا خلک، هغه خلک هم دومره افیکټ شوي دي د اقتصادي دغه چې موږ د هغو خیال وساتو. په د غریبانان چې زموږ سره دي، کوم مسکینان دي چې د هغې اختر کې موږ کوشش وکړو چې زیات تر هغه خلکو لاړ شو، د هغو څه ضروريات یا تپوس وکړو او که په خپله نه راځي چې موږ ورشو د هغو ضروريات پوره کړو. د پېښور ولس ویل چې د انسانانو لپاره امن، عدل او مساوات او د ورورولۍ پیغام دی. د پېښور ولس ویل اختر د انسانانو لپاره د امن، عدل، مساوات او د ورورولۍ پیغام دی. د وړوکي اختر خوشحالۍ موږ ته شکرګزارۍ، اخوت او همدردۍ درس راکوي او موږ له د رمضان المبارک دا تربیت په خپل ژوند کې د جاري ساتلو ضرورت دی. نن دلته ډیره یو بهترین اجتماع وشوه او د اختر ډیر یو غټ منځ وشو په پېښور کې. ټولو پښتنو ته د لر بر ټول مسلمانانو ته د ورکوټي اختر ډیر خوشحالیانې ټولو ته دې مبارک شي. اختر کې دا منزل پکار دی، اختر داسې خوشحالۍ سره نفرت اخوا کولی، مینه خورولي او یو بل لغاړې ورکولي او دغه مینه پیغام چې دا موږ ته اسلام هم راکوي، دا موږ ته پښتو هم راکوي او دا موږ په دې اختر کې خورو انشاءالله. اختر تاسو ته پته ده چې دا یو اسلامي تهوار دی، دا د بایچارې او د ورورولۍ درس ورکوي. نو موږ له پکار دی چې موږ په دې موقع باندې چې دی نو د غریبانانو، یتیمانو، مسکینانو او دغسې د کونډو یتیمانو خیال وساتو. خو دې سره سره موږ د غزه مسلمانان وروڼه خویندې چې د هغه هېر نه کړو، ځکه چې دې ټایم کې غزه کې چې دی نو فلسطین کې چې بالکل انسانیت ملیامت شوی دی او څوک یې اواز نه اوچتوي. نو پکار ده چې د دې خوشحالۍ په دې موقع کې موږ د غزه مسلمانان، د فلسطین مسلمانان هم یاد وساتو. اختر د مینې او محبت نوم دی چې په دې لویه ورځ کینه، بغض، حسد او نفرت هم قربان کړو. ضرورت د دې خبرې دی چې په دې لویه ورځ هغه غریب خلک هم په خپلو خوشحالو کې شریک کړی شي چې کوم بېوسه او بېوزله دي. د کیمرامین جمال اختر سره نصر الله حسرت، مشرق ټي وي، پېښور.